د خوست مرکزی محبس چې اړوند خونې د 240 تنو بندیانو لپاره جوړې شوې دي، خو دا مهال پکې له 200 پورته کسان په سختۍ د ژوند شپې ورځې سبا کوي. 10 نفره 12 نفره 15 نفره ولاړ دي چې کوم په اندازه جوړ شوی دی او تقریبا کوسیږي 50 نفره به یو زخت زیات نفر کوسیږي. څونه په جوپې مرکز ته انتقال کړل خو بیا هم ډیر دي، نو دا د حل یار نه د چې مرکز ته انتقال شي بلکې دلته باید غام وخړلای شي او د قانون محبس په نظر کې نیولو سره چې باید هر څوک په خپل وته خپل کلی کور ته نږدې ځکه جیل تیر کی غیر مطابق باید میکس چلند وشي په خپل ولایت کې خپل حبس تیر. دوی په ورته وخت کې په نورو برخو کې هم د عدالت غوښتنه کوله. پیسو په مقابل کې موته شو 212 کوله قاعده وکړو 12 کوله قاعده وکړو. زه د سرانولونو نه د کازیون نه دا غوښتنه لرم چې باید قاعد جرم وکیسل شي، جرم چې وکتل شي، جرم په مسابقت قاعد ورکړل شي. مواسا نشته زه درویغ وکم مواسا راشي واس نشته څالور مکاډي یو امره درې نه دلته ورغلی روغتیايي ټیم هم په یاد زندان کې د زیاتو کسانو شتون د اندېښنې وړ بولي. د دوی په خبره په یاد حالت کې ګڼ شمېر انتني او ویروسي ناروغۍ رامنځته کیدای شي او نورو ته هم خورېږي. د اکثره مرضې یو فاکتور چې دی هغه به حد زیات په وځي کې یې خلک بیروبار دی کنه بیروبار چې شنو ډیر امراض هغه کې انتنی امراض یو بل نه بل تکیږي، حفظ الصحه ولته ضعیف وي، نو حتما ولته چټالي وي، ولته د تسمم یا د مسموم کول د سهالات د بطني د ټوله امراض احتمال نو ډیر زیات. بلخوا خوست مرستیال ولی چې د زندانیانو د ستونزو د اورېدو په موخه یاد محبس ته ورغلی و، ذکر شوي ستونزې مني، خو په ورته وخت کې بیا هیله مندي ښکاره کوي چې د نوي امنیتي کمپلیکس په جوړېدو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د دې لپاره موږ ځمکه هم لرو په ساراباغ کې ډېره ځمکه ده، هلته به ځمکه انتقال شي. اوس د انتقال حالت کې موږ قرار لرو او امکان لري چې ریاست د محبسینو هغو ته بودیجه ورته منظور کړي او یو محبس ورته غټ محبس چې هغه ټول ظرفیت ولري، ډېر بندیانو ظرفیت ولري، هغه ورته اعمار شي. په زندان کې بند شویو قیدیانو د هم ویل هغه کسان چې وسیطه او یا پیسې ولري دوی ته د معافۍ فرمانونه نیول کیږي، مګر د بې واسطو کسانو غږ هیڅ نه اورېدل کیږي او نو ورسره په دې برخه کې همکاري شوې ده. له جملې یو هم د 15 اتیا کلن سړی چې د مهال د شکرې په ناروغۍ اخته دی او د مهال پر خواله رسنیو هم تصویر نه څرخي وایي چې د دوی د معافۍ فرمانونو په اړه چارواکو هیڅ ګام نه دی پورته کړی او په دې برخه کې د خپل ځان او نورو ناروغو معیوبینو لپاره د عدالت غوښتنه کوي. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.